السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اووم درس لومړی برخه ده، عنوان د دروند او سپک اسم پیژندنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن کریم په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ هدف د دې پروګرام څه ده؟ موږ غواړو عربي ژبه زده کړو. عربي د قرآن ژبه ده. انشاءالله زموږ تاسې هدف به دا وي چې عربي زده کوو تر څو په قرآن پوه سو، او کله چې لمانځه ته درېږو نو د لمانځه په معنا پوه سو، او هغه سورې چې موږ له یاده کړي دي د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ دروند او سپک اسم پیژندنه له مثالونو سره. دروند اسم څه ته وایي؟ اول یې باید په معنا پوه سو. اسم په اصل کې دروند وي. دروند اسم هغه دی چې د کلمې په پای کې د نون غږ ولري. لکه په تیرو درسو کې چې موږ د مسلم جدول د مؤنث اسمونو لپاره، د مسلم جدول د مذکر اسمونو لپاره یاد کړ. نو دلته به راځو، دا د مؤنث اسمونو دروند ډول. دلته راځم. اول مسلمتون غږ مو واورېد، په اخر کې نون. مسلمتانې ترکیبي توري سته. مسلماتون پای کې د نون غږ مو واورېد، مسلمتون. مسلمتینې نون وینئ. مسلماتن په پای کې د نون غږ واورېد. مسلمتن نون غږ مو واورېد. مسلمتین، مسلماتن. دلته راځو د مذکر اسمونو دروند ډول ده. رفع حالت ته راځو. مسلمون، مسلمانې، مسلمون نون غږ موږ واورېد. مسلمن، مسلمین، مسلمین. او دلته راځو مسلمن، مسلمین، مسلمین. ټول اسمونه چې ما ویل که مذکر وو او مؤنث وو، موږ په پای کې د نون غږ واورېد. دې ته شی دروند اسم وایي. راځئ ځو بل سلاید ته. سپک اسم څه ته وایي؟ یوازې د تنوین نون، د تنوین نون لرې کېدای شي. دې ته شی وایي؟ سپک اسم وایي. اصلي نون نه لرې کېږي. نو ته نون نسې لرې کولی، دا د دې نوم اصلي حرف ده. نو راځئ چې د مؤنث اسمونو سپک ډول وپېژنو. دلته راځم د مؤنث اسمونو سپک ډول. مسلمتون هغه دروند حالت یې. اوس سپک حالت چې ده، موږ دا نون لرې کوو. نون چې کله د پای غږ ولري، 2 دانې دمې ولري، اوس چې ده یو ده. اوس شی چې کله وایي مسلمتون، تا د نون غږ واورېد؟ نه، شی سو دا سپک حالت ته تبدیل سو. مسلمتانې تېر سلاید کې مو ویل مسلمتانې، دلته سپک حالت چې ده مسلمتا، معنا یو شی دی، هېڅ تغییر نه کوي. په مسلماتو د نون غږ هم واورېد؟ نه، د نون غږ هم لرې کړو. په څه شي هم لرې کړو؟ نصب حالت ته راځم. مسلمته نون غږ نسته پکې. مسلمتی نون هم لرې کړو، حذف هم کړو. مسلماتي نون هم لرې کړو. مسلمتي، مسلمتی، مسلماتي. د مذکر اسمو ته راځم، سپک ډول ته یې راځم. ګورم مخکې مو ویل مسلمون، اوس شی ده دا د نون غږ لرې کوو. کله چې د نون غږ لرې کړي شی کوو، یو دمه پاته کېږي. مسلم، مسلمه دروند حالت شی، مسلمانې نون هم لرې کوو. مسلمه، مسلمو نصب حالت ته یې راځم. مسلمه دروند حالت شی، مسلمن. اوس سپک حالت شی ده مسلم. مسلمی نون هم لرې کوو. مسلمي نون هم لرې. دلته راځم. مسلمي دروند حالت شی، مسلمین. سپک حالت شی ده مسلمی، مسلمي نون هم له حذف شی سو، د سپک حالت ته پاتې سو. راځئ اوس له مثالونو سره دا څنګه پېژندلی سو. دلته اوس دا دواړه جدوله لرو، د مؤنث اسمونو دروند ډول، د مؤنث اسمونو سپک ډول. لکه دلته چې ونی مسلمتون دا دروند ډول ده. سپک ډول یې څه شی ده؟ مسلمتو. مسلمتانې دلته مسلمتانې نه ده، نون حذفومه شی سو. مسلمتا معنا یو شی ده، معنا یې نه تغیرېږي. تنا نون هم شی کو، نون هم حذف. دلته راځه مسلماتون نون لري په پای کې. دلته چې د مسلماتو یو دمم لري کړی، نو شی سو مسلمات. دلته د نصب حالت راځه. مسلمتن په دروند حالت کې ور د نون غږ اورو. ولې دلته د نون غږ نه اورو؟ دا چې ده دا سپک حالت ده. مسلمته یو زور ده. مسلمتینې نون غږ هم واورېدل، دا دروند حالت ده. سپک حالت شی د نون چې لرې کې چې کېږي مسلمتی. دلته شی ده مسلماتن دروند حالت ده. دلته شی ده سپک ډولې ده. مسلماتي یوه پس مسلمتن دا دروند حالت او سپک حالت شی ده، سپک ډولې مسلمتی. دلته شی ده مسلمتینې نون هم لرې کو، د نون غږ اوري. که چیرې د نون غږ هر اسم په پای کې واورېد، هغه شی ده هغه دروند اسم ده. او سپک اسم شی ده چې د نون غږ ونه لري. نو دلته مسلمتی. دلته شی ده مسلماتن. دلته راځم مسلماتې د نون غږ هم واورېد. نه، که چیرې د نون غږ وانه اورېد، نو هغه شی ده سپک.
اسم ده. راځو مثالونو ته. په لاندې کلمو کې سپک او دروند اسم مشخص. لومړی دغه ته راځو وایي طالباتون. د نون غږ هم واورېد. که چیرې د نون غږ واورېد ما څه ویلي اوس هغه شی ده، هغه دروند اسم ده. دلته به ورسره نو شته کومه چې دا شی ده. ښه راځم دا دوم ته. کلماتي. آیا د نون غږ هم واورېد؟ که چیرې د نون غږ هم نه یې اورېدلی، هغه څه شی ده؟ سپک حالت دی. ښه، که څوک درته وایي کلماتي، د دې دروند حالت څه ده یا ډول څه ده، ته به څه ورته وایي؟ کلماتن. ښه، دلته راځم. سفینتې. سفینتې چېرته وایي؟ کښتۍ ته وایي. دلته راځم د چې پوښتنه کوي چې دا دروند اسم ده یا سپک اسم ده. دروند اسم نه ده. ولې نه ده؟ چې موږ د نون غږ په پای کې وانه اورېده، نو څه ده؟ دا سپک اسم ده. ښه، الطالباتو. که چیرې الف او لام په سر د اسم کې راسي، نو په دې حالت کې موږ سپک او دروند اسم مشخصولی سو؟ نه، دا خالی په دې معنا چې نه دروند او نه سپک ډول لري. بل مثال ته ځو. مذکر اسمونو دروند ډول، مذکر اسمونو سپک ډول. لکه په تیر درسو کې مې ویل مسلمون، مسلمانې، مسلمونه. د نون غږ اورئ، دې ته چې وایي دروند اسم. مسلمن، مسلمینې، مسلمینه. جر حالتي. مسلمن، مسلمینې، مسلمینه. په ټولو کې موږ د نون غږ واورېد. هر وخت چې موږ د نون غږ واورېد هغو ته دروند اسم وایي. سپک حالت یا ډول کوم حالت کې موږ مشخصولی شو چې د نون غږ ونه لري یا د نون غږ موږ لرې کړو. نو دلته چې چیرې مسلمون په سپک حالت څنګه تبدیله وسي؟ یوه دمه لرې کوو. مسلمو. دلته شی ده مسلمانې، نون لرې کوو، شی جوړېږي. مسلمه معنا یو شی ده، دوه مسلمانان. مسلمو سپک حالت یې نون هم لرې کوو. دلته مسلمه، مسلمی، مسلمي. دلته هم ټولو چې له دغو دوه نون لرې کړه، له دغه هم یو شی در کړه، یو زور هم لرې کړه. دلته راځم. مسلمي، مسلمی، مسلمي. د نون غږ هم واورئ. که چیرې د نون غږ وانه اورېد، نو په دې حالت چې دا سپک اسم ده. په لاندې کلمو کې سپک او دروند اسم مشخص. قولن. قولن. دلته آیا تاسو د نون غږ واورېد؟ چیرې د نون غږ هم واورېد، دا شی ده ما وویل چې دا دروند اسم ده. معلمي. د نون غږ هم واورېد، د نون غږ نون حذف شوی ده. کله چې نون حذف شو دا شی ده، دا سپک اسم. الکتابو. ما تیر سلاید کې ویل که چیرې د اسم شروع کې الف او لام راسي، نو دلته دا به خالی په دې خاطر پیدم چې نه دروند او نه سپک حالت یا ډول لري. القلم. دلته آیا دا دروند او سپک ډول لري؟ ته به ورته نشته کې چې نه لري. دلته به ته نه خانه خالي پرېږدي. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. هره ورځ به انشاءالله 10 دقیقې درس لولو. منبع به مو قرآن کریم وي. هر هغه ګرامر چې موږ ورځنی زده کوو هغه په قرآن کریم کې تطبیقوو. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس لنډیز دروند او سپک اسم پیژندنه له مثالونو سره مو وکړه. نو نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت وکړم. خدای پامان.